ذات چې اعلان وکړ رهبر د ابابیلو تورتم پر ابراها جوړ کړ لښکر د ابابیلو په نوم د رد و ظلم انتقام ورڅخه اخلي رهو به دښمنان په سمندر د ابابیلو. بسم الله الرحمن الرحیم. د پاکستان یرغل ته ځوابي بریدونه. پاکستانی پوځي ناجایز حکومت چې د پردیو په اشاره بهرني پروژې پلي کوي تل یې په سیمه کې د خپل بادارانو په خوله ناامني غوښتې. پاکستانی ملیشو د خپل وحشیانه بریدونو په ترڅ کې یو ځل بیا د شپې مهال په ډیره بېرحمۍ زموږ په خوب ویده هیوادوال بمبار کړل چې په ترڅ کې زموږ په لسګونه تنه هیوادوال شهیدان شول. بل مقابل اسلامي امارت د رد ظلم په ځوابي عملیاتو کې دښمن ته تر دې دمه ډیر درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. اسلامي امارت د وزارت دفاع اعلامیه چې د دوی د مستقیم تیری څخه وروسته ورکړه چې په مناسب وخت کې حساب شوی عکس العمل غبرګون به موږ کوو هماغسې وشول. په مناسب وخت کې په اوسني وخت کې چې د ولس غوښتنه وه د ولس اړتیا وه او د ولس مشوره دا وه چې د پاکستان د دې سپین سترګې تیري په مقابل کې باید موږ عکس العمل وښیو هماغسې وشول. حساب شده هغسې بریدونه چې دوی کړي وه د هغې څخه حتی په څو چنده اضافه هم وه ځکه چې موږ د دوی تقریبا په 19 شمېر کې پوستې ووهلې 2 غټې قرارګاهې ماتې ونیوې 55 سرتېري دوی په مړه شول په عین زمان کې په لسګونو نور زخمیان شول او په لسګونو نور ژوندي ونیول شول. دا هغه څه وه چې زموږ دپاره مهمه په اوسني وخت کې. نو زه فکر کوم چې اوسني وخت کې که چېرته دا ځواب نه وی ورکړل شوی پاکستان نور هم سپین سترګي کوله نورې هم شاید تیري کړې وای او نورې هم په نړیوال سټیج کې د افغانستان ناوړه انځور ورکولو ځکه چې دوی ویل چې موږ ترهګر هلته تارګېټ کړي دي. حالا دا چې نړیواله میډیا او داخلي میډیا دا ټول دا شواهد مستند سازي کوي چې پاکستان هلته ملکي خلک تارګېټ کړل ماشومان په شهادت ورسېدل ښځې او سپین ږیري په شهادت ورسېدل خو بیا هم دوی هغه خپل سپین سترګۍ ته ادامه ورکوله. نو د دې سپین سترګۍ په مقابل کې نوره چوپ پاتې کېدل د زغم څخه وتلې خبره وه. حمله به افراد ملکی در صورتی که عمدی باشه حملات بر جانشان بر مالشان بر محلات زندگی و کارشان جنایت جنگی است جرم است. در صورتی که ثابت شود مستندسازی شود باید عامل این حمله به میز محاکمه کشانیده شود به میز محاکمه منطقوی یا بین‌المللی چون که این از روی تمام اسناد قوانین و مقررات بین‌المللی منع است جرم است جنایت است و همچنان از دید اسلام یک عمل نابخشودنی است مطلق منع است حرام است. باید جدا به عامل حمله دقت یا پاسخ مناسب داده شود. دغه جګړه ښه مدیریت که د دشمن ملا یې ماته کړله او په ځمکني جګړه کې ډېر سخت تلفات یې دښمن ته اړولې ده. زه ویلی شم د بریا اساسي نښه فقط د قطعاتو منظم استعمال سلاح او مورال جنگی او انګیزه ورکول او اسلامی اخوت سره حب الوطن من الایمان سره عیار د وطن په دفاع کې د سرونو قربانۍ ته دانګل دا ټکي دي چې دښمن ماتیږي او ته بریالی کیږي. د افغانستان له لوري په غچ اخیستونکي بریدونو کې دښمن ته ډیر زیات ځاني او مالی زیان اوښتی. د ډیورنډ فرضي کرښې کې پرتو پاکستاني پوځ پر هغو ځالو او پوستو پراخ بریدونه او عملیات ترسره کړل چې د ماشومانو او بېګناه ولسي وګړو لسګونه قاتلې ملیشې پکې د خپلو جنایتونو او عمل په سزا ورسول. له هغې راوروسته تر نن ورځې پورې د پاکستاني پوځي رژیم له لوري په پرله پسې توګه د افغانستان هوایي حریم نقض کړی. په کابل، لغمان، ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیکا او کندهار ولایتونو کې د عامه خلکو کورونه، جوماتونه، مدرسې، عامه تاسیسات
د راستنېدونکو مهاجرو 3 موقتي مشغال یا کمپونه چې په کندهار کې انځرګي کمپ، په تورخم کې عمري کمپ او په کونړ کې د مهاجرو کمپ هدف وګرځول سول. په یادو هوایي بریدونو او د هوانونو په فایرونو کې په ننګرهار، کونړ، پکتیکا، خوست، پکتیا او کندهار ولایتونو کې تر دې مهاله متاسفانه زموږ 110 تنه ملکي او عام هیوادوال چې تر 15 زیات په دې کې ښځې او ماشومانو په شهادت ورسول او 123 تنه نور چې د دې هم غوڅ اکثریت یې ښځې او ماشومان تشکیلوي ټپیان سوي دي. په دې بریدونو کې د عامو ولسي خلکو د مرګ ژوبلې تر څنګ هغوی ته پراخ مالي زیانونه هم راوښتي دي. تر دې مهاله 30 کورونه په دې بمبارونو کې بشپړ او 316 نیمه تخریب سوي دي. دغسې 12 بابه دکانونه، 19 بابه مسجدونه او 1 کلینیک، یوه مدرسه په دې بریدونو کې نیمه او بشپړ تخریب سوي دي. عملیات انتقامی رد ظلم راه اندازی شده به خاطر دفاع از خاک ما هست، به خاطر دفع ظلم هست، به خاطر جواب به تجاوزهای مکرر حلقات شرور و رژیم نظامی پاکستان هست. یعنی این که ما جنگ را انتخاب نکردیم، بار هم اعلان کردیم که جنگ گزینه مقدم و گزینه اول ما نبوده، اما متاسفانه رژیم نظامی پاکستان بار به خاک ما تجاوز کردند. هموطنان ما را توسط بمباردمان شهید کردند. دیگه چاره نماند که امارت اسلامی افغانستان، وزارت دفاع ملی این عملیات رد ظلم را راه اندازی بکند. در مجموع از ابتدا از آغاز عملیات انتقامی رد ظلم تا کنون بیش از 35 پسته، تقریبا 40 پسته از دشمن فتح گردیده و بیش از تقریبا بگیم که 150 نفر از دشمن هلاک گردیده است. البته این آماری که ما میگیم نه اغراق است نه افراط است، آمار واقعی است. ما نیاز نداریم مثل دشمن ناکام با آمار دروغین اذهان مردم را مغشوش بکنیم. این آمار واقعی هست. امارت اسلامي ځواکونه په ډیرو موډرنو سلاحو سره مجهز دی. په ځمکني جګړه کې د هم مورال عالی لري او هم موډرن سلاح په لاس کې لري چې هم د شپې په تیارو کې کار ورکوي او هم د ورځې. نو بناءً د دشمن په وړاندې د امارت اسلامي سلاح لس چنده موډرنه ده. نو د هغو سنګرونه هم ماتوی سي او د هغو پلانونه هم خنثی کوی سي. مګر بریا د جګړې منظم جګړه شروع کول په نقطه باندې یا په هدف باندې په لومړي قدمه کې د دښمن مورال ماتول چې هغه د راکټونو یا د ثقیله سلاحو په سره، او په دویمه قدمه کې دښمن باندې اور په منظم ډول سره او د پلان سره سم د ښه نښې نیولو سره د مهماتو ته هم باید د تعرض په وخت کې توجه وشي. په پاکستان کې مشروع حکومت شتون نه لري. واک د څو اجیرو پوځیانو په لاس کې دی چې دا هیواد یې د تباهۍ سره مخ کړی او ولس یې ګرو نیولی. پاکستان یو ډیر بد حالت کې ده چې پاکستان دغه بد حالت په خپل همدغه پوځ ایجاد کړی ده د دې دپاره چې خپلې شخصي ګټې او مفادات پکې خوندي کړي او په عین زمان کې د لویو قدرتونو ګټې خوندي کړي. نو په دې اساس باندې دغه ولس دوی په یو شکل باندې ګروګان کړی ده او هغه سیاستونه چې انګلیس 200 څو کاله مخکې د پښتنو د بلوچستانو سره په مخ بول، همغه سیاست نن د دوی د پښتنو او په عین زمان کې بلوچستانو سره مخ کې وړي او دغه ناکاره او لکاره لوېدلی سیاست د دې باندې باعث شوی دی، د دې باندې منتج شوی ده چې د دوی په مقابل کې ولسونه او خلک راپورته شي، عدم تشدد پایله ورنه کړه، د دوی خبره نه منل کېږي، منظوري لښکر پایله ورنه کړه. خلک مجبور شول چې وسله راواخلي او د دوی څخه خپل حق حقوق ترلاسه کړي، د دوی څخه خپل ورک شوي خپلوان وغواړي، د دوی هغه معدنیات چې په پښتونخوا او بلوچستان کې دي او نور ایالتونه یې وړیا وړي او دلته خدمات نه ورکوي. په عین زمان کې په یو شکل باندې دغه دوه صوبې چې دي دوی د مستعمرې شکل په اساس باندې دوی ساتلي دي او د دوی سره برخورد په
تعین شکل سره کیږي د پاکستان د برخې په توګه باندې د پاکستان د وګړو په شکل باندې دوی ته حقوق نه ورکول کیږي. د پاکستان محاسبه ډیره غلطه وه، د افغانستان په وړاندې ناسمه وه. دوی داسې فکر کوه چې افغانستان 50 کاله جګړه تیره کړې ده، نو موږ به وشو کړی چې په دې جګړې کې بریالي شو، خو دا محاسبه یې ناسمه ووتله، ځکه موږ او تاسو مېړني اتلانو مجاهدینو په د ځمکې عملیاتو وښودله چې حتی پوستې موږ ورته ونیولې او په لسګونو د دوی وژل شوي دي، په لسګونو کسان د دوی اسیران شوي دي، سره له دې چې هوایي ځواک هم لري، اتومي چښتن هم دی، خو موږ او تاسو بې پیلوټ طیارې د دوی هوایي حریم کې ګرځي. یعنې دا حتی ډېرو کسانو ته د تعجب وړ و چې افغانان داسې 50 کاله جګړې په تېرېدو سره بیا هم دوی کولی شي چې حتی اسلام آباد کې ډېر مهم ځایونه په نښه کړي. یعنې دا زموږ او تاسو بریالیتوب و د ټولو افغانانو ته د یعنې دغه غچ اخیستنه مبارک وي. یعنې موږ افغانان ډېر واقعیت د یو استاد په صفت زه ډېر خوشحاله یم او ویاړم په دې چې لسیزې وروسته موږ په دې وتوانېدلو چې پاکستان ته داسې یو ځواب ورکړو چې په تاریخ کې تر اوسه داسې ځواب نه دی ورکړل شوی دی. دا چې جیټ الوتکې ویشتل شوې ده، جیټ الوتکه هم په جلال آباد کې په ننګرهار کې، دا زموږ او تاسو هغه دفاعي سیستم په ډېر اکثر ولایتو کې فعاله شوي دي. انشاءالله د ډېرو داسې نورې الوتکې به هم را نسکوري شي. تحلیل دا دی کوم بریدونه چې پر افغانستان کیږي دا د پردیو پروژو د عملي کولو یوه برخه ده چې غواړي سیمه نارامه کړي. وختي چې هدف ته غواړي وزان ورسوي او جګړه شروع کړي، باید 3 خطه ورته، هم خط تعرضي، دویم خط مدافع او دریم خط کومکي چې د هغو ته یاشه رسول، هغو ته اباته رسول، هغو ته مهمات رسول، د هغو زخمیان را ایستل. دغه 3 ګروپان یا په 3 برخه تقسیمېدل قطعه او جنگ کې ښه مدیریت کول، د دښمن ملا ماتول حتمي ده پکې. زه چې د امارت اسلامي مورال ګورم، دوی مورال هم لري، تجربه د جنگ هم لري، موډرن سلایم په لاس کې دی او حب الوطن هم لري. د فقط د ثقیله سلاح داسې و چې توپچي او زریدار باید منظم په وخت باید استعمال سي د دښمن د سنګرونو د ماتول لپاره، او هوایي قوه او هوایي راکټونو دفاع هغه د جانب مقابل د هوایي ځواک دپاره باید آماده او د وخت په وخت او زمان استعمال سي، تر څو د هغو د مورال د ماتولو، یعنی کله چې تیارې دی هغه چې برید کوي او هغه ایشتل کیږي او هغه غورځول کیږي، مورال د دښمن مطلق المطلق ماتیږي. نو بنان په دې 3 برخو کې چې ما ترشح کړله، د امارت اسلامي ځواکونه بریالي سرلوړي دي او د جګړې په میدان کې دوی جګړه ګټلې ده. فقط ملي وحدت او یووالی او د نظامي ځواکونو سره همکار بودن د ولس دا د لومړی شرط دی په جګړه کې. زموږ سره مدبرانه سیاسي او ډیپلوماټیکه لاره په عیني زمان کې د وخت د اړتیا په اساس باندې نظامي بریدونه چې لکه اوس مو چې وکړل چې دا اړتیا وه، ضرورت و او دغه ځواب باید ورکړل شوی وای چې دغه ځواب په ډېر معقول وخت کې، په ډېر مناسب وخت کې او ډېر سنجول شوی اقدام و چې اسلامي امارت په اوس وخت کې وکړو. په دویمه کټګورۍ کې د دوی دغه دسایس باید په فعاله ډیپلوماسۍ کې چې بهرنۍ ډیپلوماسي ده موږ باید ولرو چې شنډې کړو. موږ د سیمه ییز اجماع په برخه کې او د نړیوالې اجماع په برخه کې باید کار وکړو. موږ د دوی دغه ناکاره او نالوېدلې سیاست باید بربنډ کړو، لکه څنګه چې بربنډ شوی ده نور هم بربنډ کړو. موږ باید د دوی دوست چین ته ووایو چې باید نور پاکستان د دې روایتونو څخه راوګرځوو. په عین زمان کې موږ باید د امریکا سره په دې اړه باندې خبره وکړو چې دغه نیابتي خلک نور درغلي کوي. موږ باید د انګلستان سره خبره وکړو چې دا نیابتي خلک نور درغلي کوي. په عین زمان کې په سیمه ییزه سطح باندې باید منطقي ته ووایو چې د افغانستان ناامني، د افغانستان بې ثباتي بیا ټوله سیمه نامنه کولی شي، ټوله منطقه نامنه کولی شي او دا د پاکستان یو تر ټولو ستر ټارګیټ ده چې افغانستان باید ناامنه شي، د سیمه باید ناامنه شي او دوی په دې ناامنه سیمه کې خپلې ګټې او اهداف ولټوي. پاکستان پوځ د خپل پایښت لپاره سیاسون، علما او عام خلک له سیاست څخه لرې ساتلي او له 70 کاله دا کار روان دی.
پاکستاني رژیمونه د پاکستان له تاسیس څخه تر اوسه د یو مسؤل حکومت په توګه باندې خپل دنده او مسؤلیت نه ده ادا کړی. له 1940 کال راهیسې پوځي کودتاګانې شاوخوا تقریبا باندې 10 کاله پوځي حکومتونه په دغه خاوره باندې تېر شوي دي. فساد، اقتصادي بحران، بشري حقونو سرغړونه او داخلي بې ثباتي لکه بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې هغه څه چې د بشر په وړاندې باندې ترسره شوي دي، فکر کوم تاریخي په برخه کې د دوی ټول صف شوي دي. د مسؤل حکومت نه کې په دوی کې له ابتدا نه ډېرې کمزورې وې، خو په اټومي او دفاعي ځینو اقتصادي برخو کې پرمختګ یې شوی ده، خو دا په دې معنا باندې نه ده چې دوی د خپل ملک او ملت لپاره کار کړی دی. کله چې پاکستان جوړ شو، پاکستان پوځ دومره امتیازات لري چې اصلا په حقیقت کې د پاکستان ولس، د پاکستان خلک د دې سره یرغمل دي. دوی ځان ته خپله پانګه لري چې حتی د پاکستان په ملکي ادارې په انکشافي بودیجې یا په عادي بودیجه کې چې کومه تشبیهږي د هغه نه مستقله د پاکستان پوځ خپله پانګه لري او هغه پانګه تقریبا د ټول پاکستان د خلکو په ستوني بخښي. ولې د پوځي ژوند هلته داسې ژوند دی چې لکه کوم ژوند چې په اروپا کې دی، او اکثره جنرالان په بهرنیو هیوادونو کې خصوصا په اروپایي او امریکایي هیوادونو کې دوی ځان ته کورونه لري. هر جنرال چې هلته تقاعد شي نو بیا راځي په غرب کې اوسېږي، ځکه چې دوی د مخه د ځان دپاره پانګونه کړې او په غرب کې کورونه اخیستي دي. د پاکستان علماو ته که څه هم د خپل حکومت حالت معلوم دی، خو د حق ویلو څخه ډډه کوي، ځکه د حق ویلو سره یا زندان ته اچول کیږي او یا هم غږ خاموشه کیږي. مونږ د ډیورنډ لاین په رسمیت نه پیژنو او دا زمونږ حق ده، په مونږ باندې تحمیل شوې ده. په این زمان کې هغه خواته پښتانه ازادي غواړي او دغه ازادي په دې معنا باندې ده چې دوی د افغانستان سره یو ځای والی غواړي او دا زمونږ حق ده چې خپله جغرافیه ترلاسه کړو او دغه حق په اساس باندې هم د پاکستان دښمني زمونږ سره له تیر تاریخي پړاو څخه ده. په اوسني وخت کې د خلیفه صاحب اشاره دې ته ده که چېرته پاکستان همدغسې نادارو ته په اوسني وخت کې ادامه ورکړي نو د دې احتمال شته چې پاکستان ته ځي، ځکه چې که چېرته مونږ پښتانه په دې باندې فکر وکړو چې نوره خپلواکي وخت را رسېدلی ده او دغه خپلواکي باید ترلاسه شي، نو پښتانه په دې باندې قادر دي، په دې باندې توانیږي او چې خپله خپلواکي ترلاسه کړي. هغه خپلواکي د افغانستان سره یو ځای والی ده او د لوی افغانستان ایجاد ده. د نظام خو انشاءالله تر خپل سره پورې ملاتړ کوو او پاکستاني ځواکونو ته هم دغه وینا لرم چې بې فایدې ده دا کار. د افغانستان ټول انشاءالله سنګري خلک دي، سنګري خلک دي، په دې یو ډز باندې هېڅ خبر هم نه دي انشاءالله چې دا خو ډېر ښه کار شوی دی، ځکه چې زموږ خاوره ده، ملت مو دی، دا په موږ باندې فرض دی چې د خپل خاورې د ملت ساتنه وکړو. خو په مېړانه سره یې ځوابونه ورکړل. امارت بلکل ښه صحیح ځوابونه ورکړل. امارت د ژوندی وي، تل د ژوندی وي. افغانستان ټول خلک د ژوندي وي په مېړانه، په هر ملک چې په موږ تیری کوي ډېر په مېړانه ځواب ورکوي. افغانانو هیڅکله د چا غلامي نه ده منلې. هر بهرني یرغلګر ته یې شرموونکې ماته ورکړې او د ازادۍ پرچم یې پر خپل خاوره رپولی. اوس هم د پاکستان پوځي رژیم وحشیانه یرغل پر وړاندې د رد ظلم عملیات پیل د باطل په وړاندې زموږ اسلامي او شرعي حق دی او انشاءالله د پاکستان پوځ تیري ته به ښه په قوت سره ماته ورکوو. افغانستان د یرغلګرو هدیره. غزاته چې اعلان وکړ رهبر د ابابیلو، تورتم پر ابراها جوړ کړ لښکر د ابابیلو، په نوم د رد ظلم انتقام ورڅخه اخلي، رهو به دښمنان په سمندر د ابابیلو.